عزتمند مسلمانانو ورونو قرآن کریم کې چې د کوم بد صفاتونو ذکر راغلی دی په هغه کې یو بد صفت هغه حسد دی. محترم حسد کول دا یو ډیره خطرناکه بیماری ده. الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول دې بیماری نه نجات راکړي. حسد ستوای محترم حسد څه شی دی؟ حسد ویل کېږي محترمو چې الله جل شانه یو انسان ته یو نعمت ورکړی وي او هغه ته بد ګڼي. یعنی الله جل شانه ستا یو مسلمان ورور له یو نعمت ورکړی دی او ته دغه نعمت بد ګڼي، ته چې الله جل شانه دغه نعمت د انسان نه واخلي، دې ته ویل کېږي حسد محترم. مثلا الله جل شانه یو انسان ته مال ورکړی دی یا ورته شهرت ورکړی دی، ښه اخلاق ورکړي دي، حسن او جمال ورکړی دی، یا الله جل شانه یو انسان ته علم او عزت ورکړی دی او توای چې الله جل شانه دې انسان نه د نعمت واخلي او کچته دغه د نعمت ختم شي، ته په دغه باندې خوشحالي کې ته حسد ویل کېږي. یا یو انسان ته تکلیف رسیږي، ته په هغه باندې خوشحاليږي، ته زور ورته رسیږي، هغه ته خفګان رسیږي، ته په هغه باندې خوشحاليږي، دې ته حسد ویل کېږي محترمو. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې د ټولو نه بدترین قسم حسد هغه دی چې انسان دا وایي چې د پلان کې د نعمت ختم شي، کما ته هغه نعمت میلاو شو که میلاو نشي، لیکن د پلان کې انسان نه د نعمت ختم شي. دا په ټول کې بدترین قسم حسد دی محترمو. نو قرآن کریم کې محترمو د حسد نه ډیره په سختۍ سره من راغلی ده او احادیث مبارکو کې د دې ډیر زیات سختی راغلی ده. نو عزتمند ورونو بیا موږ او تاسو له فکر دي چې د حسد نه ځان وساتو. یو د محترمو غبطه دې ترشک هم ویل کېږي او حسد دغه شان حسد مجازي ورته هم ویل کېږي. غبطه څه ته وایي محترمو؟ مثلا الله جل شانه یو انسان ته مال ورکړی دی، خالص ورته ورکړی دی، یا ورته علم ورکړی دی او دې هم دې تمنا وکړي چې الله جل شانه مال هم داسې مال دولت راکړي، لیکن دا هغه چې کوم د بل انسان نه د مال ضایع کېدلو هغه کوشش پکې نه وي، حسد پکې نه وي محترمو. نو عزتمند ورونو حسد کول دا د منافق سړي نشانه ده او غبطه رشک دا د مؤمن سړي صفت دی. نو محترم او غبطه دا چې کوم دی جایز ده. احادیث مبارکو کې د دې جواز راغلی دی. مثلا الله جل شانه یو انسان ته دا قرآن کریم د تلاوت کولو توفیق ورکړی وي، دغه شان الله جل شانه ورته مال دولت ورکړی وي او هغه انسان هغه شپه ورځ کوم د الله جل شانه د قرآن کریم تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي، بل انسان هم دا تمنا وکي، دا ارزو وکي چې الله جل شانه ما ته هم داسې قرآن کریم زده کی او زه هم شپه ورځ کوم د قرآن کریم په تلاوت کې مشغول یم. دې ترشک ویل کېږي محترم، دا جایز دی او په احادیث مبارکو کې هم د دې جواز راغلی دی. ځکه محترم حدیث شریف کې راځي، د بخاری شریف حدیث دی، لا حسد الا فی اثنین، چې حسد جایز نه دی مگر د دوه کسانو سره. رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، یو هغه کس چې الله جل شانه ورته مال دولت ورکړی دی او هغه په خزه کې خرج کوي، د الله جل شانه په لار کې خرج کوي، په مدارس او خانقاهونو کې خرج کوي او دغه شان دغه په چم گاوند کې غریبانان دي، مسکینان دي، فقیران دي، حاجتمن خلق دي او د هغوی امداد کوي، د هغوی سره مدد کوي. ورجل اتاه الله
حکمته فهو يقضي بها زم هغه کس محترم چې الله جل شانه ورته فوه ورکړي علم ورته ورکړي وي او دې په هغه باندې فیصله کوي او په هغه علم باندې دغه عالم هغه خلکو ته رهنمایي کوي دین طرف ته راغلي نو چې کله یو انسان هغه داسې صفاتونه واوري او هغه هم تمنا وکړي چې کاش په ما کې هم داسې صفات موجود وي نو په دې کې څه حرج نشته محترم دا جایز دي دې ته ویل کېږي غفتا رشک او حسد مجازي ورته ویل کېږي نو دا جایز دي محترم دا په حسد کې نه راځي البته کوس یو انسان ته الله جل شانه مال دولت ورکړي دي او هغه سړی هغه فاسق فاجر دی او هغه خپل مال دولت هغه په غلط ځای کې خرج کوي د ظلم په ځای کې خرج کوي او دغه شان د ګناه کار پې کوي چونکې اوس دغه مال دولت دا د ظلم سبب ګرځېدلی دی دغه د ګناه سبب ګرځېدلی دی اوس که یو انسان په زړه کې دا تمنا وکړي چې الله جل شانه د دغه انسان نه دا مال دولت واخلي دا هم جایز دی په دې کې څه حرج نشته دی ځکه چې دغه مال دولت دغه انسان د ګناه سبب ګرځېدلی دی د ظلم سبب ګرځېدلی دی نو عزتمند ورونو حسد جایز نه دی مګر د دوو کسانو سره یو هغه چې الله جل شانه ورته علم ورکړی وي او بل هغه چې الله جل شانه ورته مال دولت ورکړی وي ته هم دا تمنا وکړي چې الله جل شانه ما ته هم دا مال دولت راکړي او زه د الله جل شانه په لار کې خرج کړم زه د فقیرانو مسکینانو او د حاجتمندو خیال وساتم